پیغمبر په غم کې دی، پیغمبر په خفګان کې دی. زه غواړم چې یو پیر دا پیغمبر وینم، داسې په پیغمبر باندې مین وي چې صرف یو پیر وینم، صرف ورسره خبرې وکړم. وي هغه دننه ورغی، چې دننه ورغی نو وی ما ورته دا ووایي چې دا خبره به وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به دا ووایي زما د طرف نه ورته دې پیر له دا خبره وکړه، به یې درېیم پیر کې ورته ووایي وایي ای د الله رسوله عمر وایي چې که ستا دا ګمان یي چې زه راغلی یم د حفصې رضی الله عنها دپاره او د هغې صفایي بیانوم، نو نه زه راغلی یم د پیغمبر خواله که امر یې ما ته وکړو چې د خپلې لور دا سټ ووه، نو زه تیار یم چې سټ ترې نن ووامه. زه دې دپاره راغلی یم، زه صفایانو بیانولو نه یم راغلی. که پیغمبر اجازت راکړو ما ته امر وکړو چې د خپله لور قتل کړه، نو نن یې قتلوم، زه خو تیار یم دې ته، خو ته ترې اجازت واخله. وي اواز مې دې پرې له اوچت کړو درې پرې چې اجازت دې واله، نو اواز یې اوچت کړو، دننه پیغمبر دا خبرې واورېدې. وی لاړ بیا راغی او وی ما ته وایي چې قد ذکرتک له فصمت، بیا مې ورته ستا تذکره وکړه خو غلی پاتې شو. وی زه روان شوم، بس تلمه په دې کې رباح ما ته اواز وکړه، اشاره وکړه عمره، ما چې څه چل دی؟ وی پیغمبر وایي چې راشه. قد اذن لك النبي صلی الله علیه وسلم. وی چې زه ورننوتم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو پوزکي په یو چټایي باندې پروت و چې په هغې باندې له پاسه تولیم نه وه، او دې چټایي او دې پړو هغې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې اوږه مبارکه کې نښې ویستې وې. په هغې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پروت و او یو بالښت ته یې ډډه لګولې وه چې هغه د سرمن نه جوړ شوی و. وی ما پې سلام واچو، وی سلام چې مې پې واچو زه ولاړو. وی ما ورته چې یا رسول الله اطلقت نساءک، تا طلاق ورکړی یا رسول الله په رښتیا؟ وی سترګې راوچتې کړې ما ته، وی چې لا طلاق خو ما نه دي ورکړي. وی ما چې الله اکبر. بیا ورته ما وویل زه ولاړ وی ما چې یا رسول الله موږ چې کله مکه کې وو نو په ښځو باندې زورور وو، مدینې ته چې رالو دا ښځې په موږ باندې زورورې شو. فتبسم النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو. دا خبرې هم دې دپاره کولې چې د پیغمبر دا خفګان ختم شي. هغه وخاندي، وی پیغمبر وخاندل. بیا یې ورته دا ووایي چې ای د الله پیغمبر زه په حفصې پسې تللی وم ګورې، او دا مې ورته ووایي چې که ته دا وایي چې عایشه نه ګورې، عایشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ډېره نږدې ده او ډېره یې خوښه ده. وی فتبسم النبي صلی الله علیه وسلم تبسمة اخرى، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا مسکی شو. وی چې درې پیرې مسکی شو نو زه ورسره کېناستمه. وی بیا مې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې کوټه کې داسې نظر وچورلم، فوالله ما رأيت في بيته شيئا، په کور کې مې هېڅ هم ونه لیدو، صرف درې سرمنې پرتې او نور په کور کې دننه څه نه و. نو عمر رضی الله عنه په ژړا شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یا عمر ما یبکیک، عمر ولې ژاړې؟ وی ادعو الله فلیوسع علی امتک، ای د الله رسوله د الله نه دعاګانې وغواړه چې پراختیا راولي. د فارس او د روم باچایان په لویو لویو تختونو باندې ناستي او ستاسو دا حال دی د الله پیغمبره چې کور کې څه نشته، دغه یو څو سرمنې پرتې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی افی شک انت یا ابن الخطاب، ای د خطاب زویه ګورې په شک کې که ان اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیاة الدنیا، دا ګورې هغه قوم دی چې الله وله دنیا ورکړې ده، نو د هغوی دپاره دنیا ده او زموږ دپاره آخرت دی. الله به موږ له په آخرت کې هر څه راکوي. وی ما ورته چې استغفر لی یا رسول الله، ای د الله پیغمبره زما دپاره بخانه وغواړه. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخانه وغوښته. بیا عمر رضی الله عنه وی او وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم قسم خوړلی و چې زه به د یوې میاشتې دپاره نه ځمه. ډېر زیات خفه و او بیا چې ورننوتو نو 9 ورځې بعد ورننوتو، یو کم 13 ورځې بعد
عائشة وتوي ويا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا. يا رسول الله تاهو قسم د میاشتې کړو او یو ورځ کم میاشتې تیره کړه، ما د ورځې ټولې حسابولې. هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مینه وه او خاوند خفه شوی و بهر ناست او هغوی په کور کې دننه ورځې شمارلې چې کله به میاشت پوره کېږي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دننه راځي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته هم زړه شوی ځکه چې د ښځې او د خاوند د یو بل نه ګزاره نه کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الشهر 29 لیله، عایشې کله میاشت د یو کم 13 ورځې ومې. په دغه منځ کې الله سبحانه وتعالی آیت التخییر را نازل کو او په هغه ایتونو کې الله پیغمبر ته وویې یا ایها النبي، ای پیغمبر ووایه د خپلو بیبیانو ته ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها، که تاسو دنیا غواړئ نو راشئ زه به دله دنیا درکمه، طلاق به م کمه، ازادي به م کمه او چې څه غواړئ هغه به دله درکم. وان کنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، او که تاسو الله غواړئ او د الله پیغمبر غواړئ او آخرت غواړئ نو بیا به ما سره صبر کوئ. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الله بیا ستاسو کې چې کومې ښځې احسان کوونکي دي او ښه عمل کوونکي دي الله به هغوی له لوی اجر ورکوي. عایشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم شروع زمانه وکړه، ټولې بیبیانې په کور کې کېنولې او شروع زمانه وکړه او ما ته وی عایشې إني ذاكر لك أمرا، زه خبره تاته کومه فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك، خو تعدیب نه کوې په جواب کې، خپل مور پلار نه به تپوس وکړي. هغې ویل چې یا رسول الله څه باره کې تپوس وکړم؟ وایي ته دنیا غواړې او که ما غواړې؟ هغه په چړه شو یا رسول الله په دې کې د مور پلار سره مشورې ته څه ضرورت دی؟ زه الله غوره کومه، د الله پیغمبر غوره کومه، آخرت غوره کومه، زه ستا سره ژوند غوره کومه. فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولو بیبیانو له اختیار ورکو، هر یو ته به دا آیت وي او هر یو به هغه جواب ورکو کوم چې عایشې رضی الله عنها ورکړی. د دې نه دا واضحه کېږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ټولو بیبیانو کې په عایشه رضی الله عنها باندې ډېر مینو، ځکه هغې ته دا وویې چې زه ګوره تا نه یو تپوس کومه، خو د هغه وخته پورې به جواب نه راکړې چې څو پورې تا د خپل مور پلار نه تپوس نه یې کړی. ټولې بیبیانې او د هغه بیبیانې وي چې الله سبحانه وتعالی غوره کړې وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره. دا کیدی نشي چې دې بیبیانو دې دنیا غوره کړې وي، دا کیدی نشي چې دې بیبیانو دې مال غوره کړی وي، دا کیدی نشي چې دې بیبیانو دې د پیغمبر نه جدایي غوره کړې وي. هغه ټولو الله غوره کو، هغه ټولو پیغمبر غوره کو، هغه ټولو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ژوند که په غریبۍ کې که په مالدارۍ کې هغه یې غوره کو. دا یو واقعه راپېښه شوې وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفګان راغلی و د خپلو بیبیانو نه او قسم یې خوړلی و چې زه به یوې میاشتې دپاره کور ته نه ځم. دا د 9 کال یو واقعه وه. د دې سره دا درس اختتام ته ورسېدو. انشاءالله د روان درس نه به د یو ناشنا ایماني غذا په باره کې خبرې کوو او هغه د تبوک غذا چې دا ډېره سخته غذا وه، مسلمانانو ته پکې ډېر تکلیف میلاو شوی. انشاءالله پر روان درس کې به د تبوک د غذا واقعه شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د پیغمبر په نقش قدم روان کړي او څنګه چې الله موږ دلته جمع کړي وو دغه شان دې الله موږ په جنت الفردوس کې جمع کړي. او الله سبحانه وتعالی دې کوم ملګري چې دې درس ته دلته جومات ته راغلي دي او کمی چې اینې او کمی چې اوري، رب العالمین دې په ټولو باندې د رحمتونو باران راووري. او الله سبحانه وتعالی دې ټولو ته هر قسم حاجت شي الله دې ورته هغه آسان کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.